جی کتونکو په دا وخت کې تاسو د بلوچستان سرانان سیمې د یو بل ډیر افسوسناک او زړه بوږنونکي خبر نه خبرو. د بلوچستان سرانان په سیمه کې د ډبل سړک د جوړولو په کار مصروف مزدوران د نامعلوم وسلوالو د ناتار ډزو ښکار شوي دي. د لومړنیو معلوماتو تر مخه وسلوال په مزدورانو او د سړک جوړولو په مشینرۍ ډزې کړي دي چې پکې 15 مزدوران شهیدان شوي او یو بل مزدور جوبل شوی هم دی. دا هغه بېوسه مزدورانو چې د خپل کور د نفقې د ګټلو لپاره سحر له کوره وتلي وو، خو څوک خبر و چې نن به یې د کار ځای د هغوی د ژوند وروستی تمځای جوړ شي. د دې دردناکې پیښې خبر چې کله کورنیو ته ورسیږي د هغو میندو، میرمنو او ماشومانو د زړونو به څه حال وي چې د خپلو عزیزانو په انتظار به ناست وي. دا پیښې نه پس په سیمه کې ویره او طرحه خپره شوې او د اړوند ادارو د پیښې پلټنې پیل کړي دي. الله رب العزت دې د شهید شوو مزدورانو کورنیو ته د زړونو صبر ورکړي او جوبل شوي کس ته دې روغتیا ورکړي. آمین ثم آمین. حبیب الله همدرد، انډس نیوز نیټورک، مټا برسوات. د علاقائی، ملکی او نړیوال نیوز تر ټولو لوی چینل انډس نیوز نیټورک.